امریکا هم ومنله چې اشرف غني په حق او ټرمپ ورسره جفا وکړه. دا چې څنګه نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د متحده ایالاتو د کانګرس 82 غړو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې هغه افغانان هم چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستانه وباسي. د کانګرس دغه 82 غړو چې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو استازي پکې دي په یو لیک کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې تېرو 20 کلونو کې هغو افغانانو چې امریکا سره مرسته کړې له افغانستانه د تخلیې پروګرام چټک کړي. په دې لیک کې دغه شان غوښتنه شوې چې د ویزو تر پروسس د امریکا حکومت په دریمو هیوادونو کې هغه پوځي مرکزونو ته پراختیا ورکړي چې افغانان پکې ساتل کیږي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي له ټولو ستونزو سره امریکا له افغانستانه په بې سابقه ډول د زیات شمیر افغانانو په انتقال توانېدلی ده. ښاغلي پرایس د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کنفرانس کې دا شان د پناه غوښتونکو پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د حکومت پر سیاست نیوکه وکړه. خوشې کړل افغان حکومت یې کمزوری کړ، پرته له کوم پلانه یې ځواکونه وایستل، د اشرف غني حکومت یې څنډې ته کړ، طالبانو ته یې نړیوال سټیج ورکړ ځکه سقوط ته برابر شو. زموږ د مهاجرینو پروګرامونه یې له منځه یوړل. کله چې موږ واک ترلاسه کړ لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، موږ د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د بیا رغونې کار پیل کړ.